السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په 15 ثانیو کې هغه اذکار او هغه کلمات چې انسان ووایي چې 15 ثانیې وخت غواړي، په 15 ثانیو کې الله جل جلاله بخښه درته کوي. د خپل ګناهونه په 15 ثانیو کې وبخښه. یعنې که اوس یو سړی 1500 کاله الله ته زارۍ کوي چې الله یو کوچنی ګناه ور معاف کړي، دا هم دا ډېره خبره ده. ځکه د دومره عظیم رب و خدای نافرماني کول ډېر عظیم جرم دی. نو الله جل جلاله زموږ د ژوند ګناهونه په 15 ثانیو کې را معافوي. سعید بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي څوک چې اذان واوري دا کلمات یې ووایي: وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا. الله جل جلاله به ټول ګناهونه ور معاف کړي. بل روایت کې راځي ابي سعید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا خبره وکول: یا ابا سعید، که څوک په الله راضي سي، اسلام دین د ځان لپاره انتخاب کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نبی د ځان لپاره انتخاب کړي، جنت الله واجب دي. نو په دغه کلماتو کې هغه ټول شان رالو: وان محمدا، وانا اشهد ان لا اله الا الله، زه په دې شاهدي ادا کوم چې الله یو دی، شرک نه لري، وان محمدا عبده ورسوله، محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی، رضیت بالله تعالی ربا وبالاسلام دینا، په الله سره راضي یم، د الله په دین راضي یم. نو دغه اسانه کلمات دي، الله جل جلاله دې موږ ته فکر راکړي چې ډېر یې تلاوت کړو. سبحان نمبر 152 جبال الحسنات بدقائق معدودات. نو محترمینو په لیکای به هم زه انشاءالله الرحمن در واستومه او دغه څه خو مې نو درته وویل. الله جل جلاله دې وکړي چې ستاسو زده سوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه.